حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. کله چې یو څوک امتحان ورکوي د امتحان په حال کې کینی د امتحان میدان ته ننوځي د امتحان پرچه په لاس ورکړی شي او دی انسان څه تیاری نه کړي دی انسان لوستل نه کړي دی انسان د امتحان په سوالاتو ځان نه پوهه کړي دغه انسان خپل پرچه خالی ورکړي دغه انسان د امتحان د حال لا ذلیل او رسوا راوځي دغه انسان د امتحان په حال کې جاړي د سترګو نه اوښکې رواني چې زما د دنیا امتحان فیل کیږي د رمضان میاشت نه مخکې زمونږ د شعبان تیاری نشته په رمضان کې امتحان به څنګه ورکوو په رمضان کې جمعتونه به موږ څنګه آبادو په رمضان کې صدقات بیا څنګه ورکوو ولی شعبان زمونږ نه عبس روان دی شعبان زمونږ نه خالی روان دی د شعبان په میاشت کې زمونږ تیاری د رمضان دپاره نشته مرحبا بسفیر رمضان شعبان د رمضان د میاشتې سفیر دی استازی دی دې ته مرحبا ووایه د دې عزت وکړه رمضان موږ ته خپل میلمه رالیږلی دی رمضان موږ ته خپل سفیر راولېږه رمضان موږ ته خپل استازی راولېږه د شعبان روانه میاشت د دې عزت کول د رمضان عزت دی په دې کې عبادات د رمضان دپاره تیاری دی په دې کې عبادات د رمضان دپاره تربیت او ټریننګ دی په دې کې بندګۍ د رمضان دپاره بهترینه توښه ده مرحبا بسفیر رمضان د رمضان د سفیر عزت وکړه شعبان بهترینه میاشت د رب العالمین شروع عبادات نه زمونږ او ستاسو معمول دا دی ومولیدل زمونږ ژوند داسې تیریږي د رمضان اوله عشره لسو ورځو پورې مساجد ډک په مساجدو کې ځایونه نه وي جوماتونه آباد ځوانانم جومات ته روان سپین ږیري روان تر دې پورې چې د زنانو حوصلې هم اوچتې ماشومان هم په جوماتونو کې ناست خو د رمضان اولنۍ عشره لس ورځې تېرېدل په جوماتونو اثرات غورځېږي مقتدیان او منځګزاري کمیږي بیا په دویمه عشره په درېیمه عشره کې جوماتونه داسې حالت ته راشي چې بالکل ډېر لږ منځګزاري وجه څه ده چې رمضان کې د عباداتو توفیق نه میلاویږي اساسي بنیادي وجه د هغې دا ده چې موږ په شعبان کې کمزوري یو نو موږ به په رمضان کې څه عبادت وکړو موږ په شعبان کې د نفلو سره عادت نه یو په رمضان کې نوافل څنګه وکړو موږ په شعبان کې روجې نه دي نیولې د رمضان روجه به موږ څنګه تېرو خامخا د رمضان یوه روجه په موږ 15 روجې راښکته کوي د رمضان یوه روجه په بعضې مسلمانانو داسې وي لکه لس روجې ولې اول ځل دی مخکې نفلي روجې نه دي نیولې د رمضان روجه په ده بد اثر کوي دته نقصان ورکوي ثواب تبایي بد نظریانې کوي رمضان روجه په فضولیاتو کې تېروي بنیادي وجه دا ده چې شعبان میاشت د رمضان نه مخکې د ټریننګ د تربیت میاشت په هغې کې تیاری ونه شه په رمضان کې امتحان فیل په اخري ورځو کې لاسونه مګل او بیا پیمانتیا فایده نه ورکوي رمضان تیر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره انسان ته متوجه ابعد الله دې هغه انسان تباہ کی چې رمضان په د باندې تیر
کې لږ وخت ورکو وجه دا ده چې د شعبان میاشت زمونږ بندګۍ نشته، اعمال نشته، عبادات نشته، جمعتونه خالی، د هغې اثر زمونږ په رمضان وغورځېږي. رمضان د شعبان په میاشت کې اواز کوي. رمضان د شعبان میاشت ته وایي ستا عابدان زما عابدان دي، ستا جړېدونکي زما جړېدونکي دي، خو ستا نافرمان بیا زما نافرمان دي، ستا نافرمان زما د بندګۍ نه به غافلی. د شعبان د میاشتې غافل انسانان به خامخا په رمضان کې غافلی. رمضان جایزه ده، رمضان نتیجه ده د شعبان. څنګه چې شعبان تیر شي هماغه شانتې رمضان تیریږي. خپل شعبان وتله او رمضان به هماغه شانتې راشي. د خیر دروازې را کولاوې دي. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کان احب الشہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خوخ میاشتے بہترین میاشتے ان یصومه چې د الله رسول علیه السلام په کې روزي نیولې. د روزو میاش د روزو د پار راغلي میاش چې د الله رسول علیه السلام په کې روزي خو خولي. شعبان رسول الله علیه السلام په شعبان کې روزي نیولې. غالبا چې امت د دې عبادت سره غافله، امت د شعبان د روزونو نه خبره. دشمن تسلط کوي. زمون دشمن هغه په هر چوړی، په هر سنگر، په هر مورچه منتناس. شعبان کې به ته جمعات ته ځې، خو د شعبان د جمعات تګ، د شعبان د رمضان د جمعات تګ، په رمضان کې نوافل او تراویح هغه به ستا یو څو ورځې دائما به ونشي. وجه دا ده چې شعبان میاشت زموږ نه همداسې ووته. بل حدیث کی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ علیہ السلام بروجی ونیولی دمر روجی حتی نقول لا یفطر وی من بویل چه رسول اللہ علیہ السلام روجا نماتی د اختر بکلی. وی کله نا کله به داسې بې روجې پاتې شي، روجې به یې نه نیولې. وی موږ به ویل چې روجې به کله نیسي. خو ما رأیته اکثر صیاما منه فی شعبان. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ډېرې روجې نیولې هغه د شعبان په دې روانه میاشت کې په بله میاشت د الله رسول دومره روجې نه نیولې لکه څومره روجې چې رسول الله علیه السلام په شعبان کې به نیولې. د الله نبی علیہ السلام وجہ بیانی. علماء کرام دا اغی وجہ بیانی
د شعبان روجي ولی اهم دي من په فرضو کې خامخا سنت کو ولی سنت د رسول الله سنت وی د ماسپخیم د مانځنه مخکې 4 رکعات سنت بیا وروسته 2 رکعات سنت کو د ماسختن وروسته 2 رکعات سنت کو دې ته سنن رواتب وای د شعبان د دې میاشتې روزه رمضان فرض د شعبان روزه داسې ده لکه د فرض منځنه مخکې چې کوم سنت پتا لازم دي او کې او تا ته په اجر ملاويږي د شعبان روزه باندې د سنت په شان کې اهمیت لري اجر ملاويږي رسول الله عليه السلام فرمای 12 رکعات سنت چې د ورځې څوک کوي په پابندۍ سره هر ورځ رب العالمین د هغه لپاره په جنت کې یو محل جوړي یو بنگله د هغه لپاره تیاری نو د شعبان روزي د رمضان د میاشتې لپاره د مخکنی سنت په شان اهمیت لري هغه انسانان چې په سنتو کې څه سوال کوي اکثره خلق د دینه غافل دي رسول الله عليه الصلاه والسلام د مسبخیم 2 رکعات سنت مازیګر کوي عائشه رضی الله عنها ته تپوس کوي چې اے الله رسوله د مازیګر منځنه پس تاسو کله مونږ نه کړي او اوس 2 رکعات مونږ وېدا د ماسپخیم د منځنه رستو هغه 2 رکعات سنتو چې زمانه پاتې شوی اوس د مازیګر منځنه پس ما د هغه قضایي راوړله رسول الله عليه السلام د ضرورت په اساس پریږي په سفر پریږي او عام حالاتو کې کړي دي هغه انسانان چې په سنتو کې سوال کوي فسق پکې راځي زړې سختيږي اعمالو کې سوال راځي تر دې پورې چې سنتو کې سوال په فرضو کې سوال ته انسان نسي هغه انسانان چې هغه فرض نه کوي هغه کلم تهجد نشي کولای هغه انسانان چې هغه د نفلو د سنتو سره عادت نه هغه به کله تهجد کوي رب العالمین د زیاتی عبادت او توفیق هغه چاله ورکي چې هغه د فرض اهتمام سنت اهتمام نو د شعبان روزي د رمضان د پاره اهمیت لري زړه سره صفا کیږي د مؤمن شوق رمضان ته پیدا کوي کنه هغه روزي زمون بداسي کم من صائم ليس من صيامه الا الظما ډیر روزدار روزونی سي د روزي اجر او ثواب نه د روزي فضیلت نه د روزي اجر د ثواب د اجرت او مزدوري صرف او صرف تندا او لګه ملاو شو ولی روزه د روزي په صفت نه ده بد نظری وشو غاني بجاني واوریدل شي فضولیاتو کې ورځ تیر شو او هغه انسانان چې شعبان په دې روانه میاش کې روزي ونیسي جمعتونه آباد کی نفلونه کوي تلاوتونه کوي د الله د کلام تلاوت کوي رب العالمین د دې د وجنه د اغوي د رمضان روزه خپل او مزیدار کی یو حدیث
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु तपोस कई, या रसूल अल्लाह लम अरक तसूम शहरन मिन अश्शुहूर मा तसूम शअबान। एद अल्लाह रसूल मंता विनु चे पनूरो म्याश्तु की दुमर रोजी न निसी लग सुमर रोजी चे प शअबान की निसी। रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम वर्तस फरमाई ज़ालिक शहरुन युग़फलु अन्नासु अन्हु। प शअबान की रोजी ज़का ज़्यादा निसम चे दा हगा म्याश्ता चे ददीद रोजू ददीद अजरुनु न डीर इंसानान गाफिल और ना खबर पाती दी। द शअबान प मंग बाने हर काल तीर शी, खो ज़मन गफलत और ज़मन ना खबरत्या न बिया द रमज़ान प आखिरा की खामखा अरमान कऊ। वही द रजब और द रमज़ान प मेंस की दा म्याश ददीन अडीर इंसानान ददीद इबादत न गाफिला ददीद बंदगई न खबर पातिशुल। वहुव शहरुन तुरफ़अ फ़ीहि अल-अअमाल। द शअबान इबादत कई, शअबान की रोजी वनी सई, द शअबान परवान म्याश की तिलावतुन वकई, जुमातुन आबाद कई, नवाफिल कई। वली तुरफ़अ फ़ीहि अल-अअमाल। पकाल की दा हगा म्याश्ता चे दा हर काल अमलुना रब्बुल आलमीन त प शअबान की उचतीगी। फ़अुहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। द अल्लाह रसूल फरमाई ज़मा दा ख़्वाख़ा दा चे रब्बुल आलमीन त ज़मा अमल प शअबान के वरसी जो पदा से हालत के मुंज, पदा से हालत के ज़मा सदका, पदा से हालत के ज़मा तिलावत, पदा से हालत के ज़मा नूर अमाल व अना साइम चे ज़रो जयमा। द्रे किस्मा उरजी दी, द्रे किस्मा वक्तुना दी चे इंसानान व अमलुन रब्बुल आलमीन तखीजी। रफ़अन यौमियुन, हर औरज यौ दो टेम दी चे रब्बुल आलमीन त अमलुन वरखीजी। प अगी के हम इंसानान गाफिल, द इंसानानो गफलत, द इंसानानो खौफ, द इंसानानो द अल्लाह न लरेवाले रवान दे। हदीस द बुखारी शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई यतआक़बून फीकुम मलाइकतुम बिल्लैल। तासु के नंबरवार मलाइक रब्बुल आलमीन वालीगी दशपी और दौरजी वयज्तमिऊन फी सलातिल फज्र। दौरजी खपल मलाइक दशपी खपल मलाइक दलीद पारा ची ज़मन अमाल वली की, ज़मन नेकई वली की और रब्बुल आलमीन ते वरसई इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब वल अमल सालिह यरफ़अहु। रब्बुल आलमीन तब्बा की खबरी वरखीजी अमल सालिह अग अमलुना चे द कुरान और द रसूलुल्लाह द सुन्नत सर मुवाफिक हुई। रब्बुल आलमीन अस्मान तखीजई, रब्बुल आलमीन कबलई द अस्मान ना द रब्बुल आलमीन द तरफा फ़आग अमलुना अजरुना सवाबुना उजरतुना फज़ाइल खैरुना बरकतुना तक़सीमीगी। हर औरज द मुसलमानानो प जोन के मलाइक शता ज़मन ईमान, ईमान बिल गैब मन सर मलाइक द इंसानानो अमलुन लिकी। अल्लाह फरमाई मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला
لديه رقيب عتيد استاد خلینا خبر لراوتی نئی ملائک فورا لکی پدیو گبانی خیو گبانی ملائک دا انسانانو نیک عملون لکی پگس او گبانی ملائک دا انسانانو گناہون لکی خود رب العالمین رحم تا گورا کلچ انسان گناہو کی دا ملائک دا خیو گی والا دی گس ملائک تاوی صبر ورطوکا کہ دا انسان گناہ کردے دا توبہ با اوباسی اغلق صبرو کی بیا قلم روالی چلی انسان گناہ کردے دا لکل غواری دا رب العالمین حکم دے اغاور تاوی صبرو کا توبہ با اوباسی جماعت تا بلارشی جڑا با او کی اعمال با او کی تردیب پوری چی دا ملائک دا گسی اوگی ملائک تاوی شپږ گھنٹے دی مسلمان تا صبر وکا سبحان اللہ شپږ گھنٹے بعد بیا خیر دے ولی کا پمنگ باندې شپږ نه شپږ ورځې تیری زمون گناہ ہر ورځ شپږ میاشتې تیری گناہ ہر ورځ کلونه تیر او گناہ نه توبه نشته د سحر او د صلات عصر مازیګر په مانځ کې د شپې راغلي ملائک سحر جمعه تراش د ورځې چې کوم نوی راغلل هغه هم سحر راشي د باڼه د سحر په مانځ کې اوځي چې چا موږ سره شپه تېره کړې ده او څوک چې د ورځې دپاره راغلل چې چا ورځ تېره کړې ده مازیګر منزل بیا راشي د شپې د پاره چې کوم نوی ملائک راغلل هغوی هم مازیګر جمع ته راشي ان صلاة الفجر د سحر منځ مشهود هغه منځ دی چې ملائک پکې ولاړي د مسلمانانو حال او بیا په دې شپو کې د سحر منځونه دا ملائک چې شپه را سره تیر کړه هم سحر په جمعات کې ولاړ په مانځ کې حاضر د سحر او د ورځې ملائک هم موجود فيسألهم وهو أعلم بهم رب العالمین د دې ملائکو د دې دوانو ډلو نه تپوس کوي هغه ملائک چې موږ سره شپه تېره کړې ده سحر مونځ به لیکي او بیا به د رب العالمین خواله ځي چې کله ورسي الله رب العالمین کې تپوس کوي چرته وای یا الله شپه ستا د بندگانو سره وه زمونږ ډیپټي وه زمونږ ذمواري وه رب العالمین کې تپوس کوي کیف ترکتم عبادی اے زما ملائکو تاسو چې راتلی زما بندگان سحر په کم حالت کې ودو زما بندگان سحر په کم حالت کې دکانونه کلاو سحر داسې مسلمانان زمون په معاشره کې شته چې منډیانو او دکانونو ته ځي سحر مونځ په کور کوي یا په دکان کوي دکان او منډی اهمه ده خو جماعت او جمع له نه ځي کیف ترکتم عبادی چراتلی دا زما بندگان په څه حالت کې د امت د بندگانو حال په سحر کې ملائک ورته وایي ترکناهم وهم یصلون واتیناهم وهم یصلون یا الله منگ چی سحر راتلو ستا بندگان پا منزا ولار منگ دا اغوی منز لکلے دے یا اللہ چکل منگ مازیگر ورلو اغوی هم پا جماعت و منزا کی ولار داسی مسلمانان با هم وی چی ملائک با رب العالمین تا جواب ورکی یا اللہ چی سحر راتلو مسلمانان ودو یا اللہ منگ راتلو نور را وقت مسلمانان ودو یا اللہ پلارانی جماعتونو کی ولارو زوانانی ودو یا اللہ مین بی منزونا کول نوڑے ودوی یا
کې به کار نه کو، کله به چې پیسې نه راوړلې دکان به نه کو، د کوره به شړه، خو د سهار په مانځه کې ودو. زمونږ حالت دا و چې موږ راتللو ډېر انسانان ودو، ډېر انسانان غافله پراته وو. اکثري عذابونه چې راغلي دي د سحر په ټیم کې راغلي دي. موږ هم ولیدل په موږ زلزلې هم د شپې راځي، زموږ زلزلې او زموږ عذابونه هم د شپې او په غفلت کې دي. نو هر سحر او هر مازیګر د انسانان، ډېر انسانان زمون معاشره ده. موږ او تاسو ټول د دې شاهدان یو. د امت مسلمانان مازیګر په دکانونو کې ناس، مازیګر وګرایانې کوي، مازیګر حسابونه راټولوي، مازیګر لیکل کوي، مازیګر پیسې شماري، مازیګر چې د دکانونه د بندولو په حالت کې ولی جمع ته نه ځي ځکه چې آخري ټایم دی، ولی جمع ته نه ځي ځکه چې پیسې شماري، ولی جمع ته نه ځي ځکه چې ګاهک ولاړ دی. ملائک به څه وایي؟ یا الله موږ چې راتللو دکانداران په دکانونو کې ناستو، کیف ترکتم عبادی، زما بندگان څنګه؟ یا الله سپینګری په دکانونو کې ناستو، یا الله ځوانان د لوبو په میدانونو کې، یا الله څوک په چکرو کې، څوک په لهویاتو کې. د امت د حالت پیش کی. دویم اعمال چې رب العالمین ته ځي هفتوارم ځي، یومی روزانه تورم ځي خو هفتوارم ځي. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي تعرض الاعمال یوم الخمیس، هر جمعرات د هر زیارت په ورځ رب العالمین ته د انسانانو اعمال ورخیږي، او د هر پیر دوشنبه په ورځ باندې هم رب العالمین ته عملونه ورخیږي. رسول الله په هفته کې هر پیر او هر جمعرات هر د زیارت ورځ روزه نیسي. ولی وای زما دا خوښه ده چې رب العالمین ته په هفته کې د هفتې عملونه زما ورشي وانا صائم. رب العالمین ته پوښتنه کوي کیف ترکتم عبادی، هفته کې چې راتلی بندگان څنګه؟ ملائک به وایي یا الله د زیارت ورځ وه موږ چې راتلو نفلي روژې نیولې وه، یا الله د پیر ورځ وه نفلي روژهدار وو. رب العالمین ته چې اعمال ورشي د پیر او د زیارت په ورځ، رب العالمین ورته وایي د دوه کسانو عملونه مراخیجوي، واپس کوي، اسمانونو ته مراوړي، دا نه قبليږي، دا د زما سره زما په دربار کې نه لیکل کېږي. هغه دوه مسلمانان د هغوی اعمال د پیر او د زیارت په ورځ رب العالمین ته نه خېږي، الله یې نه قبلوي. چې کوم مسلمانان د یو بل نه خفای، خبرې نه کوي، یو بل سره تګ راتګ نه کوي، سلام نه کوي، او د یو بل نه مراوړي، دا وایي پرېږدئ حتی یصطلحا، چې صلح نه کړي مراوړئ د دوی عملونه، چې جوړه نه کړي، یو بل سره لاس نه میلاو کړي، یو بل ته خندلي نه، یو بل ته بخنه نه کړي، او د یو بل نه معافي نه غوښتلې، د دې دواړو عملونه واپس کوي مراوړئ. زمونږ نه کافر پاتې دي، جهاد صرف زمونږ د خولې یو نوم پاتې شوی دی، لکه څنګه چې کافر زمونږ د تورې نه محفوظ پاتې شو، زمونږ د ډز نه بچ پاتې شو، نو کافر زمونږ د ژبې نه هم محفوظ، د هغه چلونه، د هغه مکرونه د اسلام خلاف، د هغې حربې موږ نه بیانو، زمونږ په خوله زمونږ لاس هم د مسلمان په وینه ګنده، زمونږ ژبه هم د
مسلمان په غوغو ګنده رسول الله علیه السلام په سفر کې روان ابو بکر عمر موجود ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه ابو بکر هم جنتی انسان عمر هم جنتی انسان په جهاد کې روان یو ځای کې پړاو اچي یو صحابي په خوب باندې ویده د ابو بکر او د عمر خادمو خدمت کو ابو بکر او عمر کې یو کس وای چې دا خادم خدا سے خوب کوي لکه کور کې چې پروتي دا خدا سے نه دی لکه سفر کې چې بیغمه خوبونه کوي لکه کور کې چې روټۍ نه وه خوراک نه رسول الله علیه السلام پسې ابو بکر او صدیق جواب لیږي اے د الله رسوله کتا سره خوراک وي من د سحر خوراک نه دی کړی رسول الله علیه السلام هغه کس ته جواب ورکړي ابو بکر او عمر ته وایا اقتدمتما تاسو دواړو ترکاری خوړلې ده دواړو خوراک کړی دی ابو بکر او عمر په منډه رسول الله علیه السلام لورځي اے د الله رسوله من خوراک نه دی کړی او چې تاسو دواړو خوراک کړی دی رسول الله علیه السلام ورته فرمایي د هغه مسلمان ورور چې هغه ودو او تاسو ویل چې داسې خوب کوي لکه کور کې چې د هغه مسلمان په غوښو مو خوراک وکړه زه وینم د هغه غوښې ستاسو په غاښونو کې ماته ښکاري دا خو جنتي خلکو په دې د دوی درجه نه کمېدله او ډېره معمولی خبره ده چې داسې خوب کوي لکه کور چې پروتي نو هغه مسلمان چې مسلمان دوکه کوي هغه مسلمان چې مسلمان له ملاوټي مال ورکوي دو نمبر شیان ورکوي مسلمان له ضرر ورکوي مسلمان د کلي علاقې نه وباسي مسلمان ګریوان ته لاس اچوي مسلمان بې عزته کوي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر مسلمان ته کنزل دا د فاسقانو کار دی مسلمان سره جنگ کول انسان کفر ته رسوي رمضان نمخ کی د خپل جبه کنټرول کا شعبان دی بیا په رمضان کې کنټرولي او بل هر کال الله تعملون ورخیجی په شعبان کې یو روایت امام البانی رحمه الله په خپل سلسله الصحیحه کې راوړي هغه کې حدیث د الله رسول فرمایي د هر شپه د شعبان په 15 رب العالمین ته اعمال ورخیجی خدا هغه انسان عمل رب العالمین ته نه ورخیجی چې هغه المشاحن چې مسلمان سره کینه کوي دشمنی کوي بغض کوي مسلمان نه خفه دی مرور دی رب العالمین وایي د ټول کال عملونه مال مراوړي دا د مسلمان سره دا د مسلمان نه خفه دی د مسلمان سره ورانه ده مسلمان ته په زړه کې حسد او کینه پرته ده مشاهد خود شعبان په 15 شپه هم امت نه سنت رکشو د امت خلق د شعبان 15 باندې عبادت کوي اسمان ته ورونه غورځي رڼاګانې بلای په جمعتونو باندې ډیوي او چراغان بلای خو عبادت نشته په دې میاشت کې د شعبان د 15 نه مخکې 15 پورې روزي نیسه او کچاونه نیولې چې کله د شعبان 15 ورځ داخله شو تر اخره به بیا یو روزه منیسي بیا منی ده یا به د اول نه نیسي او کنو ورسته به نه نیسي خو نور اعمال صدقې تلاوت شعبان شهر القراء د قران میاشت دا هغه میاشت چې قاریان دا هغه میاشت چې علما پکې د الله کلام وای یوازې په علماو فرض نه دی چې ابي به ترجمه کوي پس پنګیرو فرض نه دی چې ابي به وزګاری دا د قران میاشت امتی به ټول قران وای زما عزتمندو انس ابن مالک رضی الله عنه فرمای و مسلمانانو حالت داو چې شعبان براغه
اکبو علی المصاحف قرآن کریمونو باندې وداسې پراته سمانا سر به ته نه اوچتو فقرؤوها قرآن به په شعبان کې لوسته واخرجوا زکات اموالهم په دې میاشت کې به زکاتونه ورکول ولی د دې لپاره چې رب العالمین په رمضان کې د عبادت توفیق راکړي شعبان شروع دی 15 ته بلا نه رسیدلی او نه رسیدلی زما عزتمند روزي ونیسو صدقې ورکو تلاوتونه د دې لپاره چې د رمضان روزه مقبول شي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين